په نوجوانۍ کې غریبي ډیره زیاته ګران ده او بیا په پاکستان کې که تاسو سوچ وکئ نو چې سړی غریب وي او بیا نوجوان وي نو په هغه کې زندګي ډیره زیاته ګرانه وي. ملګرو داسې چې تاسو ته دا کس ښکاري دې په یو هوټل کې کار کولو ملګرو د ډېر وخت نه نو د دې لور بیماره شوه چې دې لور بیماره شوه دې د هوټل نه 20,000 روپۍ راواخیستې قرض و چې زه پرې خپل لور له علاج وکړم. دې چې لاړ خپل لور له علاج پرې وکړ ملګرو چې بیرته واپس راغی ملګرو نو مالک یې ولګېد او دی یې څه وکړو دې ته یې هتکړۍ ور واچولې. دا چې روټۍ به یې پخولې نو هم هتکړۍ ورته ورچوي او کله به چې سملاستون هم هتکړۍ ورته ورچوي. صرف په دې وجه باندې که دا چېرته زما نه ونه تښتي او زما 20,000 روپۍ به زما نه ویسي ملګرو. ډېر زیات تکلیف و ملګرو. هغه کس هم ډېر زیات خفه و. د هغه نه پس چې ونه تاسو ته پته ده د خلک راته روټۍ موټۍ خوري لیکن دننه خو څوک دې کمرې ته نه ځي که نه چې په کومه کمره کې دا کس روټۍ پخوي. دا خو یو جدا ځای خلک هوټل ته راځي په هوټل کې خوراک موراک کوي د هغه نه پس چې ځي نو واپس ځي خو لیکن دغه طرف ته څوک نه ځي. یو پروفیسر راغی ملګرو چې هغه دغه کمرې ته اچانک ورغی او د هغه پته نه لګي چې په څه وجه باندې ورغی چې اچانک ورغی ملګرو نو هغه دغه هلک ولید. د پروفیسر تعلق چې دی نو دا د باجوړ سره دی چې هغه एकदम دغه کمرې ته ورغی دا کوم ځای کې چې روټۍ پخېږي او سیده نظر په دغه هلک باندې ولګېد دا کوم هلک چې د روټۍ پخوي ملګرو چې په دغه هلک باندې نظر ولګېد دې ته هتکړۍ دي نو هغه هم ډېر زیات حیران شو چې دا څنګه چل دی چې هتکړۍ ورته دي او دا څه کوي روټۍ پخوي ملګرو. هغه کوم کس چې دی نو هغه ورته وکتلو هغه هتکړۍ چې کومه کس ته ورچېل وې که نه نوجوان ته نو هغه ورته وکتل او هغه سیده په ژړا شو ملګرو. پروفیسر هم ډېر زیات غوسه شو که نه او ویل ما خو چېرته هم په ژوند کې یو داسې کار نه دی لیدلی. بل دا چې هغه ډېر زیات غوسه شو او کومه د هوټل مالک و نو هغه یې راوغوښتلو ملګرو او هغه ته خبرې شروع کړې چې ما خو چېرته په ژوند کې یو داسې کیسه نه ده لیدلې چې ته څوک قرضداري ته هتکړۍ ورچوي. د هغه نه پس ډېرې خبرې ورته وکړې او پروفیسر ته یې ویل که نه پروفیسر ته ویل چې زه ستا نه معافي غواړم. پروفیسر ورته ویل زما نه معافي مه غواړه د الله نه وغواړه چې الله پاک دې کیدای شي چې معاف کړي. د هغه نه پس ورګېد او پروفیسر او 20,000 روپۍ راواخیستې او د دې هوټل مالک نه دی دې پر یې خوله باندې ور وشیندلې او ورته ویل چې دا کومه کس چې دی نو دې هتکړۍ کولاو کړه او د هغه هتکړۍ یې کولاو کړې ملګرو. هغه ایسته کې د پروفیسر سره پروفیسر ورته ویل چې ته به زما سره کار کوې او پروفیسر سره یې څه وکړه چې راازاد شو ملګرو په ژړا شو غاړه یې ورسره میلاو کړه. ملګرو د دې ویډیو اصل مقصد دا دی چې چېرته هم په قرض باندې څوک تنګوئ مه او د دې خبرې مطلب دا دی چې چېرته هم غلام مه جوړوئ. دا مخکینو خلکو په شان غلام مه جوړوئ. نوجوان او د چا د غریبۍ نه غلطه فایده مه اخلئ. د دې ویډیو مقصد دا دی چې دا ما د ټولو پښتنو ته دا ویډیو ورسوئ یا د ویډیو کې ډېره زیات عبرت و.